سلامونه قدرمن لیدونکو په دې هیله چې جوړ او روغ به وي. راځم غواړم چې دا ډاب افټر افیکټ د کورس په ویډیوګانو کې درته نن په کیمرا ټریکینګ باندې خبرې درته وکړم او ویډیو جوړه کړم. کیمرا ټریکینګ موږ تاسو په تیر ویډیوګانو کې زده کړی وو چې څنګه کولای شو موږ تاسو په یوه صحنه ټرک او په طبعي شکل سره صحنې ته یو څه اضافه کړو. راځم دلته زه تاسو ته نمونه ښیم، غواړم چې په دغه ویډیو باندې تاسو ته کار وکړم. نو هیله ده چې ویډیو تر پایه پورې وګورئ او یو څه ورڅخه زده کړئ. راځم دغه ویډیو اوپن کوم. ګورئ په طبعي شکل سره ما هر څه کې اضافه کړي. ګورئ مثلا دلته اوبه دي، آبشار دی د اوبو، دلته زمری دی، مثلا مرغۍ ده، باغ دی او دغه ونې دي. نو دا چې څنګه کولی شو موږ تاسو دا په طبعي شکل سره په یوه صحنه کې اضافه کړو. په زیاتره فلمونو کې هم له دغه کیمرا ټریکینګ څخه استفاده کیږي، زیاته برخه په ویجوال افیکټس یا سینمایي برخه کې. راځم افټر افیکټ خلاصوم. افټر افیکټ کې زه باید یو نیو کمپوزیشن د ځان لپاره واخلم. نیو کمپوزیشن باید وي HD 920x1080. اوکې پی ټو سکرین. ښه، اول زه باید هماغه ویډیو واخلم کومه ویډیو باندې چې زه غواړم کار وکړم. راځم ډبل کلیک، دغه ویډیو ته زه امپورټ کوم. که چېرې مثلا موږ تاسو وغواړو چې دغه کمپوزیشن د ویډیو څومره چې ویډیو مثلا که ویډیو 10 ثانیې وي 10 ثانیې کمپوزیشن داخلي، که 20 ثانیې وي 20، که 1 ساعت وي 1 ساعت. دا کمپوزیشن ډیلیټوم. راځم دغه ویډیو راخلم کمپوزیشن کې. دا یې څنګه کوم کش کوم. کله چې زه ګورئ ویډیو اوس پلی کوم، زه به ساوند ځنې لرې کړم. په دغه ځای کې اصلي ویډیو موږ شروع کړي. کنټرول شیفت ډي یعنی زه څنګه کوم ډوپلیکیټ کوم یې ده. د 2 ثانیو دپاره بس ده. کنټرول شیفت ډي دلته هم وایم، دا ساحه هم ځنې ډیلیټوم. ان وایم تر څو ورک ایریا زما هم دومره شي. په دو شکل سره ویډیو شو. راځم چې دا ټرک کومه موږ تاسو انیمیشن ته راځو. لومړی د باید ټرک شي. د ټرکینګ لپاره موږ تاسو ته باید پوینټونه پیدا شي. پوینټو سره نل ابجیکټ یا هم سالیډ او یا ټکسټ ورسره ټرک کوو او وروسته د هغه نه کولی شو موږ تاسو بیا هر څه چې وي د هغې سره واصل کوو. راځم په ټرک کیمرا باندې کلیک کړم، دلته انالایزینګ به تکمیل شي. بیا د هغه نه وروسته موږ تاسو نور کار پاتې دی. زموږ تاسو ټریکینګ تکمیل شو. پوینټ سایز یو څه ورته کوچنی کوم. زه راځم زه باید څنګه وکړم یو نل ابجیکټ جوړ کړم چې بیا هر څه غواړم څنګه کړم د هغو سره واصل کړم. رایټ کلیک کړم په یو پوینټ باندې، کریټ نل ابجیکټ. نل ابجیکټ څنګه شو جوړ شو؟ 3D نل ابجیکټ دی. زه اوس غواړم چې د دوی سره څنګه وکړم گرین سکرین وي، هر څه چې وي، مثلا سیبر وي، ور وي، زه دا ټول څنګه کوم وصل کوم. راځم پروجیکټ ته زه مواد ورته راخلم. یو دا راخلم. import ګورئ دلته مواد هر څه د ما تکمیل شول، ټول مواد مې راواخیستل. دلته راځم لومړی زه باید ګاردن دغه باغ راواخلم. دلته ویډیو کش کوم تر څو پورې اصلي صحنه راشي. راځم د دوی دپاره موږ تاسو په کیږي
کیلایټ درلودو ترڅو پورې شنه ساحه له منځه لاړه شي کیلایټ راخلم په دو شکل سره ښه ګورئ که چیرې زه مثلا ویډیو پلی کوم ته دغه باغ لاندې مځکه نو دا کم ته خو نه کېږي چې صحنه یو شکل یا په شکل شی جوړ کړی وي ساوند یې زه ځنې لرې کړم نو زه څنګه کړم راځم یوازې د دې لییر 3D کوم کله چې لییر 3D کوم دا پرنټ کوم د نال آبجکټ سره د نال آبجکټ سره وصل شو اوس چې نال آبجکټ هر څومره ټاکان لري دا په ما شکل سره ګورئ په دې شکل سره وصل شو راځم دا هایټ کوم د دې لپاره راځم بیرته پروجیکټ ته نور څه لرم گرین دا هم راخلم دا هم ساوند څنګه کوم هایټ کوم یې او دغه وروسته دا هم راخلم دوته هم کیلایټ راخلم په دو شکل سره او ساوند ډیزاین لري کوم رائټ کلیک په باندې کوم ترانزیشن فلپ هورزنټال او اس او ام سکیل سکیل ورته چې باید یو څه کوچنی شي دا ځای د فوره راځم زوم کوم سپیس نیسم ښه د دو کې یو کار چې مهم دی زه باید فاپیټ پین ټول راواخلم ورته هم چې یو کلیک دلته یو کلیک دلته او یو کلیک دلته په دو شکل سره د لیر هم باید 3D کوم یعنی چې 3D کو پرنټ کوم د نل آبجکټ سره کله چې زه پلی کوم په دو شکل سره دغه وروسته درځم بیرته فیټ کوم دا هم هایټ کوم بل شی لرم ارزم دا شو کوم بل دغه وروسته ارزم او باید واخلم کیلایټ راخلم په دې شکل سره اس او ام سکیل یو څه باید کوچنی شي لیر هم 3D او باید پرنټ شي دی نل آبجکټ ورته هم چې پر دغه ځای باندې په دو شکل سره ښه پرنټ او نل آبجکټ سره د دې څنګه دی پرنټ دی او بل دغه وروسته بل باید شی وکم د دې خطا کش کوم ترڅو پورې زمرای ښکارا شي دا چیرې دی زه البته زمرای نه کش کوم زه اوبه کش کوم دا باید بیرته راشي لاین دغه یو دی دا یو دی ارزما کیلایټ راخلم په دو باندې لیر هم 3D کوم او پرنټ کوم د نل آبجکټ ورته هم چې یو څه شاته وي شات البته در شاته نشه د هغه شاته شي که راشم سکیل یو څه کوچنی کوم
ورته وایم چې پر دغه ځای باندې او دا ورته وایم چې باید د اوبو نه شاته وي. پر دا ځای باندې دا هم پیټ کوم. بل دغونه وروسته راځم نور په همدې شکل څه هر څه چې وغواړو په همدې شکل څه څنګه کېږي په صحنه کې موږ تاسو اضافه کولی شو. رایټ کلیک دا هم فلپ هورزنټال کوم چې مخې دې طرف ته ووړي. لیر 3D کوم پرنټ ورکوم د نل آبجیکټس اس او ام سکیل یو څه کوچنی کوم. زی محور لږ څه باید مخکې راشي. ښه بل دغونه وروسته کولی شو چې نور څه هم راوړم. یو که چېرې زه راشم دغه سکیل باید یو څه وړ شي نظر صحنې ته په دو شکل که یو څه مثلا شی لري نو باید کوچنی مثلا مرغۍ ده باید لویه وي نه چې د زمیرې نه مرغۍ غټه وي. راځم دا هم شو کوم. دا باید په سر باندې واچول شي تر څو پورې ګورئ چې د دغه ونې شاته معلوم شي په دو شکل. او بل راځم پروجیکټ ته نور څه لرم. فلاور دی فلاور هم کې لایټ راخلم. کولی شو سکیل یې یو څه کوچنی کړم مثلا یوازې په دغه ځای کې. راځم پروجیکټ کې نور څه لرم. دا خو شته. نو قدرمن لیدونکو په دې شکل څه کولی شو موږ تاسو په صحنه کې په طبعي شکل څه یو څه اضافه کړو چې په زیاتره فلمونو کې هم په دغه شکل څه هر څه اضافه کیږي. که چېرې وغواړو چې مثلا ټیکس اضافه کړئ راځم بیرته دلته افیکټ کنټرول ته به د باندې ماسې کلیک کوم. راځم ورته وایم چې یو هغه ساحه څنګه کوم اخلم ټیکسټ ګورئ. راځم مثلا ټیکسټ کې تغییرات راولم مثلا ورته لیکم په دو شکل سره راځم سکیل البته سایز یو څه کوچنی کوم ته چې په دغه ځای باندې وي. اوس هم دا هم صحنه کې څنګه دی لیر کله چې 3D لیر 3D دی تیار. راځم نل آبجیکټ سره وصل کوم کله چې پلی کوم
نو په دې شکل سره ویډیو رندر شوی نه ده په منظم شکل سره ګوري دلته ښکاره کیږي څنګه چې صحنه ټاکان خوري په هغه شکل سره هر څه ټاکان ورسره خوري نو قدرمن لیدونکو په دې شکل سره کولای شو موږ تاسو مختلف شیان جوړ کړو په د فلم د صحنې لپاره باغی واش وي مثلا نور ابشارونه وي یا نور مختلف شیان وي کولای شو په اسانه طریقه سره جوړ کړو یوازې کیمرا ټریکینګ دی کیمرا صحنه ټریکوو او یو نل ابجیکټ خلو د نل ابجیکټ سره بیا چې هر څومره شان وي یوازې د یو نل ابجیکټ سره کټ فرند کوو او په اسانه طریقه سره ورسره وصل کیږي او یو جالب څه ورڅخه جوړیږي نو قدرمن لیدونکو تر بلې ویډیو د خدای په امان